قدرمنو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ نوی معلوماتي تخنیک په ټولې نړۍ کې د ساینس او تخنیک د نوښت لاره روښانه کړې او د بېلابېلو هیوادونو د اقتصاد د پیاوړتیا نوی انجن ګرځېدلی دی چیني تصدیو په تیرو لسو کلونو کې د معلوماتي ځیرک په برخه کې د نوښت د پیاوړتیا لپاره زیاتې پانګونې کړي چې پر مټ یې د الکترونیکي یا برېښنایي تولیداتو په نړیوال بازار کې ګڼ مشهور چیني تولیدات او مارکونه تر سترګو کیږي زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته په چین کې د نوي معلوماتي تخنیک پرمختګ در وپیژنم شمیرې ښیي په تېرې یوې لسیزې کې د چین د الکترونیکي او معلوماتي تولیداتو ګټې یو چند زیاتې شوي او ارزښت یې په 2012 کال کې 7,000 میلیارده یونه او په 2021 کال کې بیا تر 14,000 او 100 میلیاردو یونو لوړ شوی دی چې د هر کال د زیاتوالي منځنی انډول یې په سرو کې 11.8 ښودل شوی دی دغه ارزښت په تیرو مسلسلو نهو کلونو کې د چین د صنعتي چارو په عمومي ارزښت کې لومړی ځای نیولی دی او په دې جمله کې د موبایل فون او کمپیوټر په شمول د چین د الکترونیکي تولیداتو د پلور او پیر اندازې او پیمانې په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی او خلکو ته یې په اړوندو چارو کې کابو 4 میلیونه کاري فرصتونه برابر کړی دی د ګراز په تیرو لسو کلونو کې د چین د سافټویر او معلوماتي تخنیک ته د خدماتي چارو ګټې له 2,500 میلیاردو یونو څخه 9,500 میلیاردو یونو ته لوړې شوي چې دا په همدې مودې کې 2.8 چنده زیاتوالی ښیي او د 2022 کال له جنوري څخه تر جولای پورې د چین د دغو چارو ګټې 15,400 میلیاردو یونو ته رسیدلي چې دغه شمېر د 2021 کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 10.3 زیاتوالی ښیي له دغو شمیرو څخه څرګندیږي چې د چین نوی معلوماتي تخنیک په تیر 10 کاله مزل کې د پرمختګ نوی پوړۍ ته پورته شوی او کیفیت او ګټې یې هم پیاوړی شوي دي د نوي معلوماتي تخنیک چارې د چین د اقتصاد د زیاتوالي نوی انجن ګرځېدلی او د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه خدای پامان